حرمسرای د ارګ له لومړنیو ودانیو څخه شمیرل کیږي چې د ودانۍ چارې د کوټې باغچې څخه وروسته پیل شوي دي. د کابل حرمسرای د جوړولو چارې په 1408 هجري قمري کال کې د سردار حبیب الله خان تر ریاست او عمومي سرپرستۍ لاندې بشپړه شوې. حرمسرای درود دیرش خونې لري او د شاهانو د کورنیو د استوګنې لپاره جوړ شوی دی. د دې کورنیو د خدمت لپاره بشپړه تشکیلات هم په پام کې نیول شوي وو. د هرګ حرمسرای د هغه وختونو د حرمسرایونو تر ټولو مهم او ستر حرمسرای شمیرل کېده. د ارګ جومات د ارګ د جوړېدو سره مهاله د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې د ارګ جومات هم جوړ شو. په دغه جومات کې کارول شوي لرګي له پکتیا ولایت څخه راوړل شوي دي. دغه جومات همزمانه 250 تنه لمونځ کوونکي ځای وي. په دغه جومات کې د امیر عبدالرحمن خان له واکمنۍ څخه تر اوسه افغان زمیندارانو